بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش انفوشتو چینل کې په خیرالی او ستړي مه شوئ. ملګرو، په ننني کلاس کې به موږ تاسو ته شل داسې جملې ښیي چې په هغې کې به ډونټ راځي. شروعات کوو. ډونټ پلک فلاور، ګلونه مه ماتوه. که موږ یو کس ته وایو چې ګلونه مه ماتوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ پلک فلاور. ډونټ شرک ورک، د کار نه مه پټېږه. که موږ یو کس ته وایو چې د کار نه مه پټېږه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ شرک ورک. ډونټ سیټ آیډل، هسې مه کښېنه. که موږ یو کس ته وایو چې هسې مه کښېنه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ سیټ آیډل. ډونټ لوز یور ټیمپر، خپل توازن مه بایله. که موږ یو کس ته وایو چې خپل توازن مه بایله، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ لوز یور ټیمپر. ډونټ بی ان ا هری، تیزي مه کوه. که موږ یو کس ته وایو چې تیزي مه کوه، ډونټ بی ان ا هری. ډونټ ویسټ یور ټایم، خپل وخت مه ضایع کوه. که موږ یو کس ته وایو چې خپل وخت مه ضایع کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ ویسټ یور ټایم. ډونټ ډیپینډ آن ادر، په نور خلکو انحصار مه کوه. ډونټ شای، شرمېږه مه. که یو کس راغلی یا میلمه یي، نو موږ ورته وایو چې شرمېږه مه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ شای، مه شرمېږه یا شرم مه کوه. ډونټ سپیک ایل اف ادر، د خلکو بد مه وایه یا د خلکو غیبت مه کوه. که یو کس د خلکو بد وایي، نو ته ورته وایې چې دا مه وایه، نو په انګلیش کې به ورته وایې ډونټ سپیک ایل اف ادر. ډونټ لاټر ایټ ادر، خلکو پسې مه خانده. که یو کس خلکو پسې خاندي او ته ورته وایې چې خلکو پسې مه خانده، نو په انګلیش کې به ورته وایې ډونټ لاټر ایټ ادر. ډونټ ډسټرب اس، ما مه خرابوه. ډونټ کورل ود می، ما سره جګړه مه کوه یا ما سره جنګ مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایې ډونټ کورل ود می. ملګرو، دا اوس زموږ نننی یو وړوکی شانته کلاس چې په دې کې موږ تاسو ته دا وښوده چې ډونټ کم ځایونو کې استعمالیږي او د ډونټ اهمیت څومره دی. ملګرو، زه امید کوم چې ستاسو به دا کلاس خوښ شوی. د داسې کلاسونو دپاره یا د انګلیسۍ زده کولو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه.